دا د لالپورې ولسوالۍ اړوند د ټاپو یا سربند کلی دی. اوس داسې حالات راغلی چې په 20 روپۍ 15 شپې خو خبر ده چې موږ پرې اگر شرمېږو هم نور پرې څه کولو باندې نو یو دانه ته راواخلې یو دانه به زه راواخلم صحیح دی. دا اوس څنګه ویسو دا خو نه وړل کېږي. ما 40 جریب زمین کش کردم 15 लाख रुपये مصرف آمده فعلا افغانی خو 7 लाख रुपये را فعلا ما نخ کردیم. دا اوس پور ما پالیس کې 4 روپۍ نه دی هغسې لکه د خوراک یا څو چاله چې زین دواړه ورکړم نو دا به تره باندې نوی قانون ښه هندوانو پیچل د پالیس کې چاره نه دې حل لار که تا خیال کړی یو وخت کې د اشرف غني په حکومت کې هم دغسې یو پیره د مارکیټ داسې کمزوری شو خب بیا هغوی ښه وقتی دو دروازه پیسه میامد از این دروازه بیرون میره آل نه آل وطن جور میشه. ببین کل توجه دولت و ملت و کلش به جور کردن هست. مونږ ما هندوانه لږه ایساره کړې ده نرخونه نشته دی دې باندې ما مصرف ډېر کړی نرخونه نشته دی بس سره ورکوم ما هندوانه مې ایساره کړه اوس مې په شروع کړې ده. هندوانه مې خو ډېرې وخوړې. ښه چا خو به نو پیسې نه یې اخیستې؟ نه دلته لکه چې دا رواج نشته. د دې قانون په وینا باندې چې هغه کمزور هندوانه د 15 کیلو نه نیولې تر 15 کیلو پورې دلته هندوانه ده. دولت در کل به مردم آمادگی نکنه یک چیزی مثلا تخم ندیا یا دیگه دوایی ندیا یا پارو ندیا خود دیگه ما تل مدام ګاونډیانو نه یو پرېښي دا قرباني مونږ تیار یو دا زه یو دیکان سړی یم دولت دپاره زه دا تیار یم چې دا قرباني ورکړم تایوان دې زه وشي خو زما ملک جوړ شي که نه. زمونږ هیواد په تعلیم باندې ابادېدی شي خو زه وایم چې زمونږ هیواد د ابادۍ 2 لارې دي. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو. دا د لالپورې ولسوالۍ اړوند د ټاپو یا سربند کلی دی چېرته چې د وطن حاصلات ګورئ د وطن ځمکه ګورئ او د وطن جنتي میوه ګورئ. دلته هندوانه کرل شوې ده او ښه پرېمانه حاصلات یې ورکړي دي. وړه هندوانې تقریبا چې 3 کیلو 4 کیلو الا 15 کیلو او غټه هندوانې تقریبا 2.5 منه پورې وزن ورکوي الا 3 منه پورې. تاسې دغه هندوانه وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته او دومره درنه چې مه کوه پوښتنه دغه ټول پټی چې تاسو ته ښکاري دغه فارم چې درته ښکاري یا دغه ځمکه چې درته ښکاري دا ټول هندوانې دي او بیا باغوان داسې یو کار کړی دی چې دغه هندوانې په دغه پاڼو کې پټې کړي د دې لپاره چې هندوانه مر ونه وهي او خرابه نه شي. کوم هندوانې باندې چې مر ولګي هغه بیا دغسې سپینېږي او ودې ته یې نه پرېږدي. دا وګورئ دا اوس ودې ته نه پرېږدي او چې هندوانه پټه وي بیا دغسې غټه هندوانه وي. دا چې دې ته وګورئ اوس دا چې بیخي نه 10 کیلو وزن دی 10 کیلو وزن دی انشاءالله چې دلته وګورئ دا ورته وښیه دا وګوره دا 1 دا 2 دا 3 دا 3 واړه چې یو ځای کې تقریبا 20-25 کیلو وزن ورکوي او دا وګوره کیمرامینه الله دې راوله راشه وګوره دغه دا 100 کیلو وزن وی ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي. فکس 2.5 منه هندوانه ده او دا د وطن حاصلات دي. یو خبره ته وکړم درنو ملګرو تاسې خو دغه ځای ګورئ دا ټاپو دی او د لالپورې ولسوالۍ آباده ځمکه ده. تاسې به هغه خپرونه ضرور کتلي چې په ګمبیري کې مو کړې وه په داسې یو ځای کې مو کړې وه چې هلته اوبه ډېرې کمې رسېدلې خو د هغه هندوانه موږ وکتله چې دومره هندوانه وه غټه یعنې 10-15 کیلو یې وزن و او ډېره خوږه وه. نو تاسې قیاس وکړئ چې د یو ګمبیري هندوانه هلته چې دومره خوږه نو د دغه ځي آبادې ځمکې هندوانه به ولې خوږه نه. دا جنتي وطن دی. دا داسې یو ځمکه ده چې په دغه ځمکه که ته هر سنیال کې یا هر تخم وشیندي نو انشاءالله تبارک چې تاسې به پرې نه پښیمانه کیږئ. دا جنتي وطن دی دا زرخیزه ځمکه ده. دلته هندوانې خټکي هر هغه څه چې په وطن کې ډیر کیږي هغه دلته هم کیږي.
تاسې به د جنتي وطن ډېرې میوې لیدلي، تاسې به د دې ځای شفتالان لیدلي، تاسې به د دې ځای خټکي لیدلي، تاسې به د دې وطن هندوانه لیدلي وي، تاسې به د دې وطن مڼه لیدلي وي. ډېر میوجات به مو لیدلي انشاءالله تبارک چې او خوړلي به مو هم وي، ډېر خوندور او ذایقه داره وي. نن په دغه پټي کې زه ګرځم، باور په الله وکړه چې ډېر زیات خوشحاله یم، ولې چې زمونږ زمیندار که خواري کړې ده نو په بدل کې بیا هندوانه ورته په لاس ورغلي، حاصلات ورته په لاس ورغلي دي. له دې وروسته به دا غټېږي او دې نه غاټه هندوانه جوړېږي، بیا به 2 منې 1.5 منن به وي، څونه به وي، دا به بیا وړل کېږي خرسون ته. تاسې راسره پاتې شئ درنو ملګرو. دغه خپرونه ډېره ځانګړې ده چې په دغو حاصلاتو موږ برابره کړو، له زمیندارانو سره خبرې اترې کوو چې څومره مصرف تاسې په دغه ځمکه کړی دی او څومره حاصلات تاسو ته دغه ځمکې درکړي دي، ګټه مو کړې، تاوان مو کړی، څومره کسان تاسو سره په دغه کار کې مصروفه دي او خوشحاله یاستئ او که نه. راځئ د زمیندارانو خبرې مو واورئ، د هېوادوالو سره هم خبرې اترې کوو، دغه حاصلات تر تاسې رسوو. راځئ راسره پاتې شئ. دهقانانو په وینا باندې چې هغه کمزور هندوانه د 5 کیلو نه نیولې تر 25 کیلو پورې دلته هندوانه ده. یعنی سوچ وکړئ چې په دغه پالیس کې به څومره هندوانه شوي او هغه سره پورې چې ته ښکاري که دې خواته نظر اچې او که دې خواته نظر اچې ټوله هندوانه ده. دا ډېره ښه خبره ده. یو وخت به دغه هندوانې موږ ته د بل هېواد نه راتلل، دغه یو هندوانې من به موږ ته په 200 250 180 په دومره افغانیو خرڅېده او تاسې پوهېږئ نن سبا په څو دی؟ نن سبا منې په 25 افغانۍ دی. څومره بده خبره هم ده زموږ د دهقانانو لپاره. دوی 6 میاشتې دلته خواري وکړي، زحمت وباسي، لکه اوس چې په موږ باندې خوله را ماته ده همدقسې په پټو کې کار کوي دوی. موږ له همداسې ولاړ یو، دومره خوله را باندې ماته ده، بیا په دې سره غرمه کې بیا دغه پټو کې او مرته کار کوي نو څومره سخته وي او چې ثمرې ته ورسېږي 25 افغانۍ من، دا نو بیخي داسې یو نه منلو خبره ده. خو راځئ دغه دهقان ورور سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة خیر. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مبارک مې محمد یاسین. محمد یاسین. پټي دې کرلې دي؟ پټي مې کرلې، دلته مې ځمکه کرلې یو 20 جربه او 15 جربه ځمکه به هم کرلې. دا ټولې زموږ ځمکې دي کرلې، خو هندوانه هم کرلې ده پکې. هندوانه ماشاءالله خو څه کال خو بیخي ښه حاصلات ورکړي ده، خو بس بدبختانه چې ریټ یې نشته. ریټ یې نشته، نرخونه یې څه کم شوي دي. کله یوې خوا زموږ د هېوادوالو لپاره دا ګټه هم ده چې نرخونه یې کم هندوانه باید ډېر وخوړل شي. خو دلته داسې وخت راځي چې دلته 20-25 مزدوران به درسره لګیایي. دا 6 میاشتې دې خوا چې لګیایي ته دې وخته پورې دا بې مزدوره کار نه کېږي، خامخا به مزدوران درسره یا به 10 یا به 15. خو اوس داسې حالات راغلی چې په 20 روپۍ 15 روپۍ خدای خبر ده چې موږ پرې اگر شرمیږو م نور پسې تش کولو باندې لکه خپل مال ته چې ګورې ته دا لږ ونیسه لکه وزن دی دا 30-40 کیلو هغه دی نو په دې باندې خدای خبر ده چې ستا شي 20 افغانۍ باندې راځي. او قیمتترینه ریټ څو پورې و چې تاسې خرڅ کړی دی؟ څو پورې دې خرڅ کړی دلته خو چې کله هغه مخکیني خو خارجي هندوانه و یا ایران یا بل ځای نه دغه ستاسې یو لومړی درو چې تاسې ټولګه څومره و؟ دا موږ په 60 روپۍ خرڅ 60 افغانۍ او څومره یو مزد تللی او 2 مزدي؟ دلته خو موږ په خپله چې دا 4 مزدي خرڅې کړې وې. 4 مزدي. او په اوس وخت کې څو دی؟ اوس وخت کې خو 20-30 روپۍ ده. اوس خو داسې ده چې هغه د مزدور د بارولو پیسې هم نه کوي هغه بس. نو داسې ده چې پوهېږي چې د دې حل لاره به څه وي، څه باید وکړو؟ دې حل لار که تا خیال کړی یو وخت کې د اشرف غني په حکومت کې هم دغسې یو پیره د مارکیټ داسې کمزوری سو، خو بیا هغوی ښه هغوی لکه اردو ته بله خوا بدیل لارې ورته پیدا کړې. نو بیا غواړو چې دوی غواړو هم دا زموږ حکومت ده زموږ هغه ده باید بزګرانو ته خیال وشي چې دوی هم دغسې لارې ورته پیدا کړي. بلکل.
یعنې ستا هدف دا دی چې د تیر جمهوریت په دوران کې داسې وخت راغلی و چې یو ځل دغه هندواني ریټونه کم شي وو، بیا دولت ښه وګڼله چې خپل اردو ته یوسي، هغه اردو ته یې یوړل، هغه نرخونه بیا یو څه بېرته را کنټرول شول، را جوړ شول. ماشاءالله اردو ته به د ورځې کم 200-300 موټر راتله. زموږ خپله هندوانه چې وه په خپله په دې افغانستان کې ښه ښایسته ریټونه کول. ښه اوس نو له دولت نه غواړي چې دوی هم بدیله لار ورته ولټوي، یا د د کوم ملک سره قرارداد وکړي، یا د خپلې اردو ته دا یوسي، او یا د دولت سره داسې یو قرارداد وکړي چې د هندواني هغو ته ورکړي. مطلب دا دی موږ غواړو چې دا د خپل اردو ته سي یا بله خوا کومه لار ورته وټاکي. نو اوس په هر ملک کې چې ده خپله لکه پاکستان کې کېږي، ایران کې کېږي، یا موږ ته راځي، موږ هلته ځي. نو په دې رقمه نو دلته خو چې په دې افغانستان کې دا هندوانه په دې ځای کې دومره نشي کېدی. کله کله داسې شوي دي چې د شپې دلته ودی او څوک راغلي درته وایي چې هندوانه راکړه خو پیسې نه لرو؟ ول نه ډېر، دا څنګه کېږي؟ د ورځې هم راځي. دا خو هندوانه ده، دا خو فصل ده، دې کې خو ماشومان هم راځي، غټ هم راځي، دلته چکریان هم راځي. هندوانه ورکوو، هندوانه خو مفت یې ورکوي؟ او مفت یې ورکوو. وختي چې د ماته ویل چې زه تاله دلته هم در کوم او کور ته هم درته کوم چې یوسې ځان سره، او خدای شته زه خبره هم ده دغه هندوانې دي لکه ماته راغوڅې کړې، زه چې څومره فکر کوم. او څو دانې دې راغوڅې کړې دي؟ دا 4 دانې. 4 دانې، 2 دا دي او 2 هلته دي. 4 دانې به څومره وزن وکړي؟ یاره 4 یوه دانه انشاءالله چې 22 کیلو 21 کیلو، یعنې 3 منه 12 منه هندوانه تا مفت راکړه. 12 منه 240 افغانۍ ستا له نظر ماته ډالۍ دې کړل. دا ډالۍ ښه خوشحاله اوسې، الله تعالی دې باعزته لره. خو که همدغه هندوانه زه په بازار کې والم من په څو راکوي راته؟ دغه هندوانه چې ته بازار ته وړې دا به تر هغې ځایه پورې درته 80 روپۍ 80 روپۍ به یې درکړي من. آفرین. او دا تازه هم د هغه باندې 2 ورځې موتي؟ دا خو د پټي مال ده. هو بالکل. الله تعالی دې په دغه پټي کې همدغسې نور هم برکات را نازل کړي، لکه څنګه چې دی هر یو بوټي ته چې ورځې نو غټې غټې هندوانې نیولې دي، د انسان هغه زړه پرې خوشحالېږي. درنو ملګرو ته یو دقیقه ماته اجازه راکړه دغه هندوانې ورته ښیم. صحیح دی. درنو ملګرو تاسې راشئ، فضل محمد ته راشئ او 2 قدمه مخکې راشه. درنو ملګرو دا وګورئ، دا هندوانه وګورئ. فکر کوئ چې دا به 3 منه کم وي، 3 منه هندوانه ده. 3 دا وګورئ، دا هم همداسې 3 منه هندوانه ده. ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي. کور د باغوان ودان چې دومره ښایسته هندوانې منظمې کرلې دي. درنو ملګرو دا وګورئ څومره غټه هندوانه ده دلته. ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي. محمد یاسینه وروره وبخه نو په پالیس کې دې ګرځم، اجازه هم نه خو په خیر. درنو ملګرو دا وګورئ هندوانه وګورئ، ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي. دا وګورئ دا څومره ښایسته ده. نیغ اوسه ته هم دلته پرېوځه ښه چې مشتري دې راغی بیا به راشي راته. درنو ملګرو دې خواته راشئ، دا ځای وګورئ، دا هندوانه وګورئ. ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي. دا وګوره کاش فرق نه راغلی. دلته راشئ، ستا هدف حاصلاتو کې فرق نه دی راغلی، زیاتوالی راغلی او کموالی نه دی راغلی، خو صرف نرخونه یې یو څه کم دي. الله تعالی دې نرخونه هم راسم کړي، الله تعالی دې هغه وخت راولي چې زموږ د ټولو په ګټه او باور وساته. الله تعالی مهربانه ذات دی چې هم به ستا روزي پکې وي، هم به ته پکې نه پښیمانه کېږي، ځکه دا زرخیزه ځمکه ده. دلته چې هر بوټی نیال کړي، هر تخم نیال کړي، هغه بدل کې ته د ځمکه حتما څه درکوي. او ته حلالې مزدورۍ ته کار ویلی دی، او کله چې حلالې مزدورۍ ته دې کار وویلې، الله تعالی هم تا ته یو زمینه سازي کوي چې کار کې د برکت واچي، ستاسې کار مخکې لاړ شي. نو زه باور لرم چې ته به هېڅکله نه پښیمانه کېږي. باور وساته کېږي به زموږ هېوادوالو لپاره. امین. ډېره مننه. کور دې ودان پښیمانه خو به نه یې نه او بل کال ته به څنګه د زموږ خیره کار ده انشاءالله کال ته به دې نه زیاته کوو. ښه او دا زموږ او همداسې به پکې اخلاص کې که نه کې؟ بالکل به کوو، کنه ډیره زیاته مننه. الله تعالی دې باعزته لره. ډیره زیاته مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو له تاسې مننه چې راسره راستئ، دغه برنامه ګورئ. الله تعالی دې تاسې ودان لري. دغه ودانه ته راواخلئ، ودانه به زه راواخلم. صحیح دی. دا اوس څنګه ویسو، دا خو نه وړل کېږي، دا خو ډېر درانه دي. درنو ملګرو موږ به دغه هندوانې ورسوو، تاسې موږ ته لږ وخت راکړئ، بېرته راګرځو.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. جوپړی تاسې به نوم اورېدلی وي. دغه نوم یې ډېر سکون بخشه دی او ډېر خوندور دی. او بیا دا جوپړی چې د سیند په غاړه وي، یو خواته فصلونه وي، بل خواته د سیند غاړه وي او نری نری شمال لګېږي او د اوړي مازدیګری وي، نو هغه وخت یې په خوند پوهېږئ. دغه کوم ملګري چې ما سره ناست دي، دا دی او دی، دا دواړه قصابان دي او د بل ځای نه راغلي سیل ته. دلته ورسره مونږ مخ شولو او دا خوا کې چې څوک ناست دی، دی نو دهقان دی او دلته یې ځمکه کرلې ده. په اوسني فصل هم ورسره غږېږو او له قصابانو سره هم غږېږو چې اختر خو تېر شو چې اوس څنګه دی، ستاسې کار روزګار څنګه دی، ښه دی نه دی. او همدارنګه د تجارانو سره هم غږېږو، دهقانانو سره هم. سلام سلام شما بخیر راغلی. خیر ببینی، سلامت باشی. بسیار زیاد تشکر. اسم مبارکتان؟ سردار خان. سردار خان. شما از کجا هستین؟ من از لغمان. از لغمان هستین. لغمان کجا؟ علیشنگ. علیشنگ. فرجغان. فرجغان. خب فرجغان خب بسیار یک علاقه خوب هستن. ما خوب سرسبز بسیار محیط خوب داره. ما دیدمش، بسیار خوبش است. اینجا چرا آمدین؟ به خاطر چی؟ اینجا تو خیلی وقت شد اینجا وقت تیر کردیم، دمی دیقانی و دمی کارا دیگه مصروف هستیم. در امروزا کار میکنید اینجا؟ چی میکنید؟ های دیقانی میکنیم، می اندوانه و وقتایی که می باغای مالتا و اندوانه می چیزا را کشتیم. خب اینجا شما زمین دارین خود یا نه اجاره گرفتین؟ اجاره از دولتی است، کلش زمین که کلش دولتی است. خب با خانه خود جای گرفتین اینجا؟ یک اندازه است، مثلا سرپناه از تو جای خو او خودتون گرفتین؟ نه از دولتی است. دولتی دیقان خود دولت است، دیگه کجا باز دیگه چی میگه؟ زمین دولت است، ما دیقان دولت هستیم. بعد اینجا دیگه وقت تیر کنیم دیگه. کجا؟ ما گفتم که این وطن ما شما هستن، از ما هستن نه. ما گفتم یک ذره یک جریب نیم جریب گرفته باشین به خاطر خانه خودتان که اینجا زندگی میکنی، خانه خود داشته باشین. نه خود دولت حقی چیره نداره که چی نداره، خرید فروش نداره، بساز دولت نمیگم، اینجا جای شخصی دیگه زیاد هستن. نه دیگه ما خودی نداره. نگرفتیم. خب چطور است در امسال حاصلات تربوز؟ امسال حاصلات تربوز والا خو حاصلات خوب است، خو ریت نیست، نرخ نیست ازی. چندی هستن امروز؟ امروز با 20 روپا و 22 روپا و 30 روپا سیرش منش. خب تربوزشون چه رقم هستن؟ کلان است؟ تربوزش دا 25 شروع میشه تا 30 کیلو را. 30 کیلو؟ 30 کیلو سامپل است، 25 تا 30 کیلو. خب ریت که نیست، بهتره گل دیگه که وقتی دولت بهتره گل با مردم آمادگی نکنه یک چیزی مثلا تخم ندیا یا دیگه دوایی ندیا یا پارو ندیا، خود دیگه ما از جان خود میگیریم. کل بتوان است، چیزی که دیقان اینا کل دیقان است، این مردم میبینین ما کل دیقان هستن، کل زمینش بتوان است مکمل. شما چقدر مصرف کرده بودین؟ چقدر زمین گرفتین؟ ما 40 جریب زمین کش کردیم، 15 لک روپا مصرف آمده فعلا افغانی. خب 7 لک روپا را فعلا ما نخ کردیم. سری وقت است دیگه؟ نه کدام وقت است دیگه. خب این از این بعد خود 10 روز دیگه پشکال میاد دیگه، 10 روز دیگه چی میمونه دیگه. خب کلش نمیبینی رنگش ختم شده. این دونه امروز چه کار کردین؟ 2 موتر. 2 موتر چقدر میشه؟ 90000 افغانی میشه امروز. 2 موتر ما مازدا بار که 90000 افغانی از کجا جور میکنه؟ خب 20000 تو 40000 روپیه جور میشه دیگه. کجا دی 20000؟ مازدا 20000 روپیه است. خب خواره که بار میکنی که زورش نداره که خواره بگیره، کابلای میکنی از قندوز میای سو بدرگل از چی میاد از جلال آباد میره، از کنر میاد، این رفیق کسی هم نمیکنه، هیچ ریت نداره امسال. سالهای پیش هم بود خوب بود، خب ایت بود که دیگه هم ارگانایی که مثلا داخلی چی داشت، هم دیگه در خارج میروینی مثلا تجارت خارجی داشت. حالا دیگه وقتا شما به دولت رجوع نکردین که یک راه ایرا حل پیدا کنه که ایرا به دیگر کشور روان کنه یا دیگر راهشان پیدا کنه؟ دولت خودش میبینه که از ما که دولت در هر چی بیدار است و دانا است میبینه. چرا نمیبینه مگم دولت؟ نه او میبینه. خب شاید تو باشه که او توجه اینجا نباشه، شما اونجا برین آره شوین که اینجا ما کش کردیم اما اینا که ریتشان نمیآید. یک برادر ما گفت که پښتو برتیوم یو ورو چې هغه ته دا خبره وکړه ته مخکې داسې راغلی چې د هندوانو نرخ راښکته شوی و. بیا د وخت حاکم چې هغه وخت کې جمهوریت او اشرف غني و، هغه یو اعلان وکړ چې دغه څه چې هندوانه ده دا ټول تاسې اردو ته ورکړئ.
نو هغه هماغه وخت چې اردو ته ورکړه د هندواني هغه نرخ په خپل ځای پاتې شو. تاسې که دغسې ولایت تاریخ شي ورته ووایي چې دغسې یو بدیله لار ورته ولټوو یا د نورو هیوادونو سره خبره وکړي چې دغه ترانزیټي لارو باندې دغه هندوانه انتقال شي، نن چې په 10 افغانۍ ده که چېرته بدیله لار ورته ولټول شي شاید چې دا په 80 اویا افغانۍ فی من شي. نو دا بخنی چې تاسې دولت سره یو ځل خبره شریکه کړئ. والله خود تو که شریک کی میتونه بکنه مثلا با ما دولت ما شما خود شریک میتونه که دولت توجه بکنه. شما یک بار خب برین اونجا در دولت خودش میبینه میفهمه که نمی تو سر چی است. دولت همیشه همه جایی که دولت است به ملت وابسته است. خب یعنی میره میتونه که بدر گل تخمش دیگه کشورها تخم میده به مردم، پارو میده مفت میده او دوایش میده مفت میده. ما که خود ما میخریم اینا میفروشتن شما نمیفهمیم که چه رقم باید ما اینو بفروشیم کجا ببریم. این دولت باید بکنه، تجارت باید خارجی داشته باشه صادر کنه به ما بگه که مثلا بین این رقم شما باید آمادگی داشته خوب مثلا باید خارج بره. خب اینا خود دولت نمی دولت از بدر که کلش هم میبینه میفهمه میشنوه هم گپ ما را میشنوه. انار ما هم تو است، جلغوزی ما هم تو است، چهارمغز ما هم تو است. در بیرون که وقتی که تجارت نداره در داخل خود مصرفش دیگه پورا نمیکنه. به هیچ دیخان مصرف پورا نمیکنه، نه که تنها به ما باشه به او باشه. بسیار زیاد تشکر که کتی ما گپ زدین. نور هوادوال پیغام سده نور دیگه پیغام چی داشته باشیم؟ بگل پیغام ما هست که باید دولت ما یک چیزی باشه خودکفا باشه. این جنسی که ما داریم ببین چهارمغز ما داریم هیچ کشور نداره، جلغوزی که ما داریم هیچ کشور نداره، زمرودی که ما داریم هیچ کشور نداره، هندوانه‌ای که ما داریم، مالتایی که ما داریم هیچ کشور نداره. خود چرا؟ این یک مدیریت میخواد، باید مدیر درست باشه. دیخان چی کنه؟ وقتی که مدیریت نباشه دیخان چی کدام میتونه؟ وقتی که به قول کشاورزی زراعت که مثلا یه توجه نکنه دیخان چی کدام میتونه؟ با کی صدا بلند کنه؟ باید صدا را دولت باید بشنوه که مثلا مردم چی مشکل داره، مشکلاتش چی است. از مشکلات مردم باید باخبر باشه، ولی باخبر است توجه نمیکنه. توجه میکنه. پوسنی شرایطو کې زمونږ په دولت باندې ډیر کارونه دي، ورو به دغه تم رسیدګي کوي. تاسې اوس وګورئ په وروستیو کې د دولت د بازسازۍ کارونه چې څومره روان دي په هیواد کې موږ په سترګې نشو پټولی. کوم کار چې په 10 کلونو کې نه ترسره کېده دغه دولت په 15 کلونو کې ترسره کړ. دغه لارې دغه ګودرې دغه د تجارتونو اړیکې دا به انشاءالله هم جوړیږي به، خو وخت به نیسي. اوس فقط لږه حوصله ورته وساتئ چې این گپ خو صحیح است. ببینو چیزی که مثلا پیش دا 50 سال جور نشده عالی دولت جور میکنه ولی انشالله وطن جور میکنه. خب ما میتونیم مطمئن 100% هستیم که می وطن جور میشه انشالله، بمزست از ما جور میشه. خب اینا خائن نیستن. خب وقتی دو دروازه پیسه میامد از این دروازه بیرون میره، حال نه حال وطن جور میشه. ببین کل توجه دولت و ملت و کلش به جور کردن هست. خب من تو مثلا بین زراعت ما رو پیشنهاد میدیم که زراعت یک ذره باید توجه داشته باشه. بسیار زیاد تشکر. آواز شما صدای شما را میشنوه، حتما یک اقدام میگیره. توکل به الله که باز ما خوش هستیم که سلام علیکم. و علیکم السلام. څنګه په خیر ژوند چارې ښې دي؟ الحمدلله. د مشر خبرې دی واورېدلې؟ د مشر خبره مې واورېده، ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې وکړې، ډېرې جامع خبرې وکړې او ټول نه توجه دا چې دولت د موږ سره همکاري وکړي او خاص کر زراعت په بخشه کې چې موږ دغه هندوانې کرلي ریټونه ډېر ټیټ دي او مصرفونه هم په لکاو لکا کړي او خدای دې وکړي چې دولت دوی ته پاملرنه وکړي او دوی سره مرسته وکړي. تا خپله هندوانه کرلې ده؟ نه سبا موږ په چکر راغلي وو. چکر نه دې خوند واخیسته که نه؟ الحمدلله ډېر ښایسته وطن ده، ښایسته ولسوالۍ وه. کابل نه په چکر راغلي وو. هندوانه دې وخوړله که نه؟ هندوانې هم ښه ډېرې وخوړې. ښه چا خو به نه پیسې نه یې اخیستې؟ نه دلته لکه چې دا رواج نشته. په رښتیا هم نشته دی. ما ورته ویلم یو هندوانه، هغه ویل چې یو هندوانه خو لا څه کې چې زه به بسته هندوانې درکړم، وایي کور ته یم ځان سره یوسه. خدای حاضر دی چې دا خبره ما نه وه کړې چې ما ته هندوانې راکړه. دا شاته ناست دی هغه یې اوریم. ما ورته ویل څنګه چل دی؟ هغه ورته ویل چې دې باغ کې ستا 10 او 15 هندوانې نه معلومېږي که نه، نو چې دلته 4 هندوانې راته غوڅې کړې. ما ورته ویل دا یو هفته کې مونږ نشو خوړلی ځکه هغه وزن یې زیات دی، مالې نورې مه غوڅوه. نو هغه خو بیا مې اخلاص کولو. کور یې ودان په رښتیا هم دوی مېلمه پاله دي، مېلمه دوسته دي. الله تعالی دې دوی ته په دغه فصلونو کې برکت واچي. آمین آمین. کور دې ودان خوشحاله اوسې.
لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د هندوانو پالیز دی الله تعالی دې برکتي کړي ورته دغه ځوان چې ما سره ولاړ دی دا زر محمد نومیږي او په زرک باندې ډېر مشهوره دی او دلته چې د چا نه پوښتنه وکړي چې د چا د باغ هندواني یا د کم د پالیز هندواني خوږې دي او یا غټې دي هغه ته د دې نوم اخلي زه پوښتنه هم ترېنه کومه او راغلی هم دې دپاره یم چې داسې څه دي چې ستا په داسې څه دي چې ستا دغه هندوانې ورسره غټې شوي دي صبر مې کړ کوم ترېنه پوښتو چې داسې کومې دوایانې دی کاري یا د کوم تخم نه دوی کار اخلي تر څو دغه هندوانې غټې راځي او فصل یې وسیع دی او الله تعالی دې نور ورته برکتي کړي نو دغه پوښتنې هم ترېنه کوو سلام شي په خیر راغلی وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې باعزته اوسېږي څنګه یې د ژوند چارو سره انشاءالله ښه به بس روان دي ژوند چارې روانې دي بس دیکاني کوو دغه کې بس روانې دي الحمدلله ستړی خو به نه ډېر نه ستړي زه ډېر کار نه کوم ښه هو کارمندان لګېږي کار کوي هو کار کوي ښه دلته خو ستا جوپړی چې کور واره ورځ دلته خلکو سره ناست دا خبره نه دلته چې ګورو تا سره دا ملګري ناست دي او د دې د خولې خبره هم دا ده چې دلته ډېر ملګري راځي او ځي تنګېږي خو ورسره نه ځکه دوی هندوانه به هم خوري مصرف به هم کوي دلته ورته تا ډېره ډنډه جوړه کړې ده ستړی کړی خو به یې نه ډېر نه دا داسې یو ځای د لالپوره داسې یو ځای دی چې دا چکر ځای دی دلته لاندې وټلي دي د میانو وټلي دي دلته که د ښار نه خلک راشي هم دلته ور چکر راوایي هندوانو له بس ساتیري ده کی راځي هندوانې خوري هندوانو باندې موږ نه خفه کېږو او ما ته چې د څلور دانې راکړلې او دغه څلور دانو پیسې اخلي که څنګه چل دی نو داسې دی که نه که زه تاله یو خبره وکړم زما به 2-3 کاله کېږي چې زه د هندوانو کار کوم لا اوسه پورې ما پالیز کې 4 روپۍ نه دي اخیستې لکه د خوراک یا څو چاله چې زه هندوانه ورکړم نو دا به ته راباندې نوی قانون ښه هندوانو پیسې د پالیز کې چاله نه اخلي نه دا کار نه کوم که یو دانه خوري که لس خوري هر شی خوري که وړي که ورله خو بس بیا تجار باندې خرڅوه هغه موږ ته نه ورکوو لکه ما غوندې یو سړی سیلاني راشي هغه دپاره فري دي هغه دپاره پرېږدي او چې هغه که یو خوري لس خوري او وړي ځان سره کور هغه بس دا مشکل نه ورکوي څومره لوی زړه دی څنګه کولی شي داسې دا باغونه داسې دي دا ډېر زیاته هندوانه ورکوي او بل د الله کار دی چې څومره چاله ورکوي هغومره ډېرېږي ورکوي بالکل سخا سره مال زیاتېږي لکه اوسه پورې موږ دغلته یو چمن شروع کړی دی د سر نه ته چې ورکې مخکې لاړلې لا اوسه پورې ته به نه وایه چې دې نږدې کې کمبوت راغلی باغ یې هم ښه دی او هندوانه هم ورکې ښه ډېره پرته ده او ښه ډېر هم ده پکې او ښه ډېر هم ده بالکل ډېره زیاته مننه هغه ورور سره هم زه وغږېدلم هغه هم ډېر خوشحاله و بل د ریټونو نه یو څه سر ټکولو چې ریټونه یې نه دي کړي اول خو دا راته چې ستا په پالیز کې دغه هندوانه چې ده د نورو پالیزونو پرتله باندې یو څه غټه ده او پالیز دې ماشاءالله ښه ډک دی او خواته موږ ولیدل خو هغه پالیزونه یو څه کمزوري دي مسلکیتوب پورې اړه لري کار ورباندې ډېر کې که دوایانې ورته ښه استعمالوې او که دغه تخم یې ښه دی دا تخم ټول یو شانتي دی که نه بعض یو رقم تخم دی چې نوی راغلی دی هغه بل تخم دی دا ایکسټرمي تخم دی موږ ما هندوانه لږه ایساره کړې ده نرخونه نشته دی دې باندې ما مصرف ډېر کړی نرخونه نشته دی بس سره ورکوم هندوانه مې ایساره کړې اوس مې په شروع کړې ده په دغه وجه باندې او زما باغ چې و زور یې کړی لکه کوي تلی وه په دې باندې هندوانه غټه کړې ده ښه غټه کړې ده څومره هندوانه به دې خرڅه کړي څو مزې دې بارې کړي څو خاورې دې بار کړي تر دې دمه پورې تقریبا چې ما یو 10 خاورې بار کړي دي یو 3 مزلې مې بار کړي دي او نو زما سره 40 جربه ځمکه ده او 40 جربو کې بس یو چې یو 15-14 لکه افغانۍ ما مصرف کړی دی خو ما ته اوسه پورې لا هغه بیرته هغه 6 لکه یا 7 لکه هم نه دي کړي 7 لکه هم نه دي کړي او باور خو لري انشاءالله چې دغه 7 لکه چې کړي دي دا به 14 لکه کېږي او د دې نه علاوه تا ته نور هم ګټه پاتې کېږي څه باور خو دې شته انشاءالله او امید خو شته د الله نه خو مې امید دی چې دا راته انشاءالله کوي که فصل روغ راغی او مرض ونه بالکل اوس خو چې ګورو ماشاءالله ښه فصل دی او ښه روان دی ځکه دغه هندوانه اوس وګوره وبخښنه چې ستا په مخکې هندوانه باندې زه لاس وامه په دې خاطر چې داسې خفه کېږم دا وګوره غټه هندوانه ده او وزن هم انشاءالله ښه دی ځکه چې دا خو اوي ځمکې دي او اوي ځمکه بیا اوبه لري او اوبه چې کوم یو ځمکه ډېره ولري هغه هندوانې قوي راځي او له اوبو ډکه راځي اوبو له ډکه چې راشي هغه وزن زیاتېږي ورسره نو په دې خاطر باندې وزن به هم ښه انشاءالله وزن یې ښه مضبوط وزن دی ځکه داسې یو چې تقریبا د 10 کیلو نه نیولې او د 22 کیلو پورې هندوانه ورکې شته دی 22 کیلو پورې او ماته دا ونه ویل چې څه کالي نرخونه څنګه دي تیر کال څنګه و تیر کال تا کرلي و هندوانه ما زه ورته یم چې زما تقریبا 2 کاله کېږي 2 کاله ځکه مخکې زراعتي ځمکې وي دغه د پارمیدو ځمکې وي زموږ زه اصلیت کې د تعارف مې مخکې ونه کړ زه اصلیت کې د بټي کوټ ولسوالۍ د میشواڼو اوسېدونکی دلته دا ځمکه 9 کاله کېږي چې ما دا اجاره نیولې ده ما د هغې ځای نه شروع کړې ده تر دې وخته پورې خو سږنی چې کوم سیزن روان دی نو ډېر بې خونده سیزن روان دی
ځکه چې مخکې به که سیزن خراب شو نو کوم وخت حاکم به چې وه هغې بس یو لار پیدا کړله یا به یو هندوانه خپل اردو له یا پولیسو له یا دغه له به یې ولېږله نو هغه نرخ به بیرته کنټرول شو. بل زمونږ مشکل اساسي مشکل چې موږ له تاوان راورسېده دې تورخم د لارې نه راورسېده دا وخت به زمونږ هندوانه په 80 روانه وه په دې تورخم باندې به موږ اړوله او پاکستان منډۍ له به مړله نو ډېره ښه ریټ به وه. زمونږ د ننګرهار به سخت تاوان راواړوه که دا تاوانونه همسې روان وي نو کېدای شي موږ د دیګانۍ نه بیخي دا 22 کاله مسلک موږ پرېږدو. الله دې هغه وخت نه راولي. دغه د تورخم لاره تا یاده کړله سره له دې چې یو ارزي ګټې به یې درلودلې لکه ستاسې هندوانه د بل شي چې وړه وړه ګټې به وي خو په ټوله کې دغه لاره چې بنده شوې ده ستا له نظره څنګه ده ښه ده که نه ده؟ په یو حساب ښه ده چې امنیت زمونږ قایم دی په دې باندې ځکه چې موږ خو تل مدام ګاونډیانو نه یو پرېښي دا قرباني موږ تیار یو دا زه یو دیکان سړی یم دولت دپاره زه دا تیار یم چې دا قرباني ورکړم تایوان دې زه وشي خو زما ملک جوړ شي که نه دا بنیادي دپاره زمونږ دپاره ښه ده چې بنیادي لکه د افغانستان د بنیاد دپاره ښه ده چې بند دی خو زمونږ د ارضي تور اوس موږ له لږه دغه راځي ځکه موږ دیکانان یو که نه دومره آینده موږ وسه نه لرو چې هغه کوم فصل پیسې زموږ تلي هغه موږ بل ځای نه شو دغه کولی نو موږ زړه خوږېږي ضرور. بالکل ډېره مننه. یو خبره تا وکړله زر محمد وروره چې زه دې ته تیار یم چې د خپل هیواد لپاره دا قرباني ورکړم که ګټه هم نه کوي نو دغه زما هیواد چې په امن کې وي زما ولس چې په امن کې وي نو زه دې قرباني ته تیار یم چې د ارضي تاوان په سر واخلم. دا ستا هغه ژوندی احساس دی ستا هغه افغانیت دی ستا هغه مسلماني ده چې ته خپل هغه مسلماني ادا کې. ډېره زیاته مننه ستا له احساس زار چې دومره لوړ احساس لري ته وایې چې دغه لاره که بند هم شوه نو ښه خبره ده ځکه چې زمونږ هیواد په امن کې شو زمونږ ولس په امن کې دی او دغه خاوره په امن کې شوه. د یو دیقان په صفت دی ویلې چې زه دې قربانۍ ته حاضر و آمده یم چې زما د ارضي تاوان وشي خو دایم لپاره د زما هیواد له جنګه په امان وي له نامنیو نه دې په امان وي. څومره لوی احساس دی الله تعالی دې تا برلاسې لري او ته هم په الله تعالی باندې باور وساته چې هېڅکله به هم تا خوار نه کړي. ته اوس وګوره چې که چیرته فصل دی یو څو روپۍ ارزان هم خرڅېږي خو الله تعالی بیا فصل کې دومره برکت اچولی چې مخکې که یو هندوانه کې د اوس 2 کېږي که دواړه خرڅ کړي هغه مخکینی تاوان درته ډکوي نو ته په الله تعالی باور وساته الله تعالی د بلې لارې ته پوره رسوي. بالکل صحیح خبره ده موږ خو باید چې هر افغان دا احساس ولري که هغه زمونږ پارسیوان رور دی که تاجک دی که ازبک دی که پشهی دی که هر شی دی زمونږ غوڼ وروڼه یو باید چې دا احساس موږ وکړو نور وطن ته کار وکړو بس دا ډېرې ناخوالې ډېرې سرګردانۍ که موږ ورکې خیر دی نن غرمه خورو ماښام یې نه خورو په دې باندې موږ خوشحاله خو هغه بدامنۍ او هغه زمونږ مورګانې زمونږ خورګانې جړول چې بس دا زمونږ لپاره ډېره ښه ده. بالکل ډېره زیاته مننه. لومړی خو په دې خوشحاله شوم چې دومره همت درکې دی چې په یوازې ځان راوتی 40 جریبه ځمکه دې د دې جوګه کړې ده چې دلته هندوانه وکرل شي بیا در سره لسګونو ځوانان په کار بوخت دي بیا دې دا احساس وګوره چې ته وایې چې ما ته د تاوان ورسېږي خو وطن ته مې د امن وي دا لویه خبره ده. الله تعالی تا برلاسې لري. په وروستیو کې څه چې دې په زړه پاتې یا پیغام یا بل څه وي میک ستا په خدمت کې ده. بس زمونږ ټول افغانستان او ټول ورونو ته دا پیغام دی چې باید چې ملک له کار وکړو نور ځکه چې ډېر ناخوالې مول دي تعلیم ته باید موږ ډېر نظر اوس زه خپله تعلیم لږ ډېر کم لرم ځکه ما لسمه پورې ویلی هماغه وخت کې د اقتصادي ستونزو د امله زما نه پاس شو خو زامن مې ماشاءالله یو اندازې ته رسولي دي خو باید زه ټولو ځوانانو ته راتلونکي نسل ته دا وایم چې تعلیم باید ورسوي. موږ چې ملک ترقي کوي ملک جوړوه موږ باید تعلیم د دغه نه جوړ دې دیکانۍ نه هېڅ هم نه کېږي دا به موږ کوو خو لکه آینده زموږ دا نه لري نو زما د ټول هیوادوالو نه دا خواست دی چې باید چې ملک له کار وکړو. ډېره مننه. زر محمد وروره یو خبره تا وکړله چې زموږ هیواد په یو تعلیم باندې ابادېدی شي همداسې دې ویلي که نه زموږ هیواد په تعلیم باندې ابادېدی شي خو زه وایم چې زموږ هیواد د آبادۍ 2 لارې دي یو د تعلیم لاره ده بل د دغو حاصلاتو قدر کول دي د خپلو حاصلاتو استعمال دی. که چېرته موږ په خپل هیواد کې هندوانه استعمال نه کړو دیقان موږ حمایه نه کړو هغه تولیدات چې په هیواد کې لرو هغه موږ حمایه نه کړو سبا به دا کارخانې ولاړې وي سبا به دیقان ولاړ وي دغه پټي به بیا شړ وي بیا به هر څه په ټپه ولاړ وي. نو زموږ د آبادۍ د وطن د آبادۍ 2 لارې دي یو به تعلیم کوئ یو به دغه حاصلاتو او تولیداتو ته لومړیتوب ورکوئ. اول یې ګورئ چې کوم څه تاسې اخلئ هغه باندې لیبل د کوم ځای لګېدلی دی که تاسې هلته لیدلي چې د افغانستان لیبل پرې لګېدلی دی پوره باوري اوسېږئ چې دا د اسلامي امارت تر چتر لاندې جوړ شوی دی دې کې به ملاوټ نه دې کې به غلط شی نه دا به صاف سوچه شي او تاسې واخلئ بې فکره استعمال کړئ د بل هیواد تولید نه ځان وساتئ د خپل هیواد حاصلات او تولیداتو ته لومړیتوب ورکړئ. ډېره مننه کور دې ودان.
الله تعالی دې ودان لره کور دې ودان خوشاله اوسئ درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه مو تر دې ځایه ننداره کړله ډېرې خوږې خبرې راسره وکړلې یو ژوندی احساس یې ماته ډېر خوند راکړ ده دا خبره وکړه چې ماته دې 15 افغانۍ تاوان وي خو وطن مې دې په امن کې وي څومره لوی احساس دی الله تعالی دې دا ژوندی لري الله تعالی دې په هر افغان کې دغه احساس پیدا کړي درنو لیدونکو زړه مې غواړي چې په دغه هندوانو باندې ډېر وغږېږم او ډېرې خبرې وکړم ځکه دا زموږ او ستاسې د وطن هندوانه ده د وطن حاصلات دي خو وخت کم دی موږ به هندوانه هم خورو دغه کمپاین به هم کوو چې د خپل وطن هندوانه استعمال کړي په ځانګړې توګه مسافرو ملګرو له تاسې مننه چې تاسې زموږ خپرونې ګورئ د وطن دغه نندارې ګورئ له حاصلاتو لیدنه کوئ او موږ تعقیبوئ له تاسو ځانګړې مننه د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ په هر هیواد کې چې یاستئ الله تعالی دې تاسې برلاسي لري الله تعالی دې تاسې په خپلو چارو کې کامیاب لري تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته له یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو کې حاضرېږم تر هغه زه محراب ګل مخلص او فضل محمد افغان له تاسې اجازه اخلو تر بیا ښې چارې د الله په امان